السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله کوم چې روغ جوړ او خوشحاله به. زه سیف الله ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم د نوې کیسې سره. د نن زموږ دا ښایسته کیسه چې د محمود غزنوي او د انصاف په باره کې ده. وایي وخت په زمانه کې یو ډېر سپین ږیری کس په خپل کور کې ناست و، ډېر پریشانه ناست ولو. وایي د ده یو دوست ولو محمد عالم نومېده. وایي هغه چې کله د سپین ږیري کس له کور ته راغلی، وایي بیا ورته وویلې چې ته ولې داسې پریشانه ناست یې؟ وایي د خپل دوست محمد عالم ته وویلې چې زما ډېره سخته پریشاني ده، زما سره ډېره غټه پریشاني ده، زه په دې وجه سره پریشانه ناست یم. وایي هغه چې بار بار ورته وویلې چې ته ماته ستا پریشاني راوښیه، ستا څه پریشاني ده، شاید زه ستا مدد وکړم. وایي ده د خپل دوست وویلې چې زما ډېره غټه پریشاني ده، زما د پریشانۍ مداوی څوک نسي کوی، زما سره ډېره غټه مسله روانه ده. وایي هغه چې ډېر زور ورسره وکړي، ډېر ضد یې ورته وکړي. وایي بیا د سپین ږیري کس خپل دوست محمد عالم ته وویلې چې ما و زما لور زکیه موږ یو ورځ ځنګله ته ولاړو، چې کله ځنګله ته موږ ورسېدلو په ځنګله کې موږ بټې پرې کول. وایي چې بټې مې پرې کول، وایي چې موږ داسې وکتل آسان را روان و، ډېر آسان و. چې ومې کتل پر آسانو باندې د سلطان محمود غزنوي وزیر خاص د هغه زوی شهزاده پر آس باندې سپور و. وایي چې کوم وخت یې زما لور ولیدله، وایي ما ته دا وویلې چې بایي دا ستا لور زه د سوړم 5 ورځې بعد دا ستا لور زما ده. نو دی وایي زه ډېر پریشانه سوم چې کور ته رالم، ډېر په پریشاني کې ولم. وایي بیا د خپل دوست محمد عالم ته وویلې چې زه اوس په دې باندې پریشانه یم چې ما د خپلې لور نکاح چې د هغه زما د اکا زوی د عبدالمنان د زوی سره کړې ده. دلته ما یوه نکاح کړې ده او هلته مې برته د شهزاده چې دی هغه زما پر لور باندې عاشق دی. نو وایي محمد عالم ورته وویلې چې دا خو واقعي دا ډېره د پریشانۍ خبره ده او دا خو واقعي غټه کیسه ده. وایي بیا ورته وویلې چې ما او تا به داسې چم وکړو، ولاړ به سو د بادشاه دربار ته به ولاړ سو، بادشاه ته به درخواست وکړو. وایي ده ورته وویلې چې بایي زه یو غریب سړی یم او بادشاه چې دی بادشاه به نو زما سره څه انصاف وکړي، هغه د بادشاه د وزیر خاص زوی دی، نو زما سره به انصاف کېږي که به د هغه د شهزاده سره کېږي. وایي ده ورته وویلې چې ما اورېدلی دي چې سلطان محمود غزنوي ډېر انصاف پسنده انسان دی او د ډېرې غریبانو او مسکینانو خلکو سره ډېر ښه کړي دی. وایي دوی دوه چې روان سو ولاړو د بادشاه دربار ته ولاړو. وایي چې د بادشاه دربار ته ورسېدل. وایي بیا دوی بادشاه ته درخواست ورکوي. وایي بادشاه ورته وویلې چې بایي دا کسان را پیش کړي. وایي دی چې کله د بادشاه دربار ته د سپین ږیري کس ورغلی، وایي بیا ورته وویلې چې بادشاه سلامت، زه د خپل سر امان غواړم. وایي سلطان محمود غزنوي ورته وویلې چې عرض وکړه ته څه ویل غواړې؟ وایي ده ورته وویل چې بادشاه سلامت، زما یو لور ده د هغه نوم زکیه ده، موږ داسې یو ورځ ځنګله ته ولاړو، بټې مې پرې کول چې بټې مې پرې کول ډېر آسان مې ولیدلو چې پر هغه آسانو باندې یو ستا د وزیر خاص زوی او شهزاده هم پر هغه آس باندې سپور، هغه چې راغلی زما لور یې ولیدله. وایي ما ته یې وویلې چې 5 ورځې بعد زه دا ستا لور ستاسې وړمه، که په رضا وي که په زور وي، که چیرې تا نه که زه تا قتل کومه. نو دی وایي زه ډېر پریشان یم، ما زما د لور نکاح چې د هغه زما د اکا د زوی د عبدالمنان د زوی سره کړې ده. اوس بادشاه سلامت زما سره انصاف وکړه، ما اورېدلی دی چې ته ډېر ښه انصاف کوونکی انسان یې. وایي سلطان محمود غزنوي ډېر په غوسه کې سولو. وایي صدا یې خپل وزیر ته وکتل چې د کوم وزیر زوی په ځنګله کې د دغه سپین ږیري کس سره دا خبرې کړې ولې. وایي هغه ته یې وویلې چې دا کیسه رښتا ده. وایي هغه د وزیر چې کوم وزیر خاص وایي هغه د خپله ځای سره شوه سو. وایي کپیاده یې ورته وویل چې و بادشاه سلامت دا کیسه چې دا رښتا ده. وایي دی ډېر په غوسه سو، اعلان یې وکړ چې و دستي وزیر او د ده زوی دواړه په قیدخانه کې واچوئ، چې څوک زما د عوامو سره زما د قومه سره ښه نه کوي، نو هغه زما سره هم اخلاص نسي کوی، هغه زما سره هم ښه نسي کوی، وفاداري نسي کوی. اوس ملګرو موږ ته سوچ وکړو چې بایي د محمود غزنوي د یو عام غریب سړي پر اعلان باندې پر درخواست باندې څومره غټ انصاف وکړي. د ده خپل وزیر خاص او د هغه زوی شهزاده دواړه په قیدخانه کې واچول. ولې واچول؟ چې دا د یو سپین ږیري کس سره ناانصافي کړې وله. نو موږ ته به دا دعا د الله څخه کوو چې الله موږ ته هم د هغه تره بادشاهان راکړي چې هغه زموږ په سپین ږیرو باندې هم خوابده کړي، زموږ په هر څه باندې خوابده کړي، زموږ په عزت او په ناموس باندې خوابده کړي. کور ودان الله مې عزت وکړي.